سلامونه ماښام مو په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن سهشنبه ده د مرغومي 15مه او د جنورۍ 15مه نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کابل تېرې شپې چاودنې وروستي جزئیات. د بهرنیانو پر یوه پنډغالي برید کې لږ تر لږه 4 کسانو ژوند بایللی او 114 نور ټپیان. خانه بچه‌م شکست کرده، خانه شاواره سینم شکست کرده، بالم شکست کرده، اوسیای ما غلطیده، دخترک جوان نامزاد دارم در شفاخانه عمر جنسی بستر است. د مولانا فضل الرحمن د دریز استاینه د سولالي شوراوی د مولانا فضل الرحمن هغه دریز استایي چې له طالباني غوښتي د افغان حکومت سره د پر سوله خبرې وکړي. صحبت‌های ما بوده و ملاقات‌های ما بوده که حتما باز در بین حزب خود یک مشوره‌ای داشته که باز بالاخره حال برآمد و موقف خود روشن کرد. د ولسمشر روان ټاکنو ته د زلمی رسول نمایندګي د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول 15م کس شو چې د ولسمشر روان ټاکنو ته یې ځان ونوماوه. در جهت استقرار صلح، امنیت و مردم سالاری مساعی همه جایمه به عمل بیاورند. د ولسمشر ماڼۍ د حرامسرای د ځینو برخو بیارغونه. د بیارغونې د چارو مسؤلین وایي د حرامسرای ماڼۍ په بیارغونه 55 میلیون افغانۍ لګېدلي. او پر ایران د امریکا لخوا د ګواښونکو فعالیتونو تور یو امریکایي ډیپلومات ایران تورن کړی چې سیمه کې ګواښونکي فعالیتونه کوي. راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. د کابل قابلبای کې د ګرین ویلج پنډغالي ته مخامخ د تېرې شپې چاودنې د ټپیانو شمېر 114 کسانو ته رسېدلی. د پیښه کې 3 تنه نظامیانو او 1 ولسي وګړي ژوند بایللی. د کورنیو چارو وزارت وایي ټپیانو کې 24 تنه ماشومان او 14 ښځې دي. دغه راز د 13 تنه ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي د پیښه کې بهرنیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دوشنبې په ماښام له چاودېدونکو توکو ډک بار وړونکی موټر قابلبای سیمه کې د ګرین ویلج کمپ د والونو سره وهل کیږي. دغه کمپ اکثرا د بهرنیو میلمنو د اوسېدا لپاره کاریږي. که څه هم څوک د پیښې ځای ته د ورتلو اجازه نه راکوي، خو لیدل کیږي چې د کمپ ځینې برخې هم له پیښې سره ویجاړې شوې دي. د چاودنې غږ دومره زورور و چې د پیښې له ځایه تر ډیره وړاندې د کورونو دیوالونو کې درز راوستی او خلکو ته پکې تلفات اوښتي. خانه بچه‌م شکست کرده، خانه شاواره سینم شکست کرده، بالم شکست کرده، اوسیای ما غلطیده، دخترک جوان نامزاد دارم در شفاخانه عمر جنسی بستر است، سر شوگار شده، دست شوگار شده. هیچ چیز خدا برمان نبانده پدر. هیچ چیز دیگه اشتکاکایم کل تویتا خانه هم شیریم رفته. هیچ از او خبر ندارم که کجا هستن که چه رقم هستن. دمو اسنا میگه دیگه ما دیدم که بیچاره مرد. دغه کور کې د غم ټغر اوار دی او 2 میاشتې یې د 22 کلن زوی د واده شوی دی چې اوس پیښې ترې واخیست. بچه‌های اونجا بود، برادر که میرفت پس که بر آمده برابر شدندش. 2 تا جمر جنسی است، یکی زخمی است، امیال آوردش از وادرک برخان، یکی شام شهید شد. یک ذاکر است. 2 ماه و 10 روز از عروسی ازی میشه. بچه ما مایم است. پیښه کې د همدغه کور نور 3 غړي هم ټپیان دي چې شاکر یې هم د ټپیانو لا ډلې دی. گرم کرد دیگه، من نفهمیدم که شو شد سر ما یکی خاکا باج ترک که تصمیم میکنم همی 2 نفر ورداشتم گفت جور است یا نه دیگه من نفهمیدم. د قابلبای ټولې کوڅې هیبت نیولې دي. ډېر لږ کورونه به پکې داسې وي چې ضرر یې نه دی لیدلی. یوفاز په دغه کور کې 2 ماشومان او 3 ښځې ټپیانې دي. و یک شی بسیار کلان در فرقم افتاد. بچگکم هم زخمی شده، یک دخترکم هم است، دیگه بیادرایم است، دینی حالت خانه ماست. میگه اعلام میکنه که 2 نفر شهید شده، 2 نفر تنها از وطندارای ما شهید شده. بی عسکر رو بگیرون نمان مرده هایشان کن مثلا یاله فعلا.
د پیښې داسې قربانیان هم شته چې تر اوسه یې جسدونه ورک دي. سهراب له بیګا شپې راهیسې د خپل تره زوی په مړي پسې ګرځي. بچه کاکایم در اون وقت که انفجار شد که زنده و مرده زنده گم است. تا فعلا هم ازش هیچ کم یک نشانی چیز پیدا نشده. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه کې هیڅ بهرني وګړي ته تاوان نه دی اوښتی او ټول قربانیان ملکیان دي. مردمی چندم دفعه است که مظاهره کردن خیستن که برادر اینمی کم چرا یک جای دیگه نمیرن، چرا یک دشت انتقال نمیتن. ما باید به خواست مردم لبیک بگوییم و روی یک برنامه کلانتر و در سطح ای که نهادهای همکارای بین المللی ما هم باشن کار بکنیم تا یکی کمها به ساحات دیگه که غیر مسکونی انتقال داده شود. له 2012 کال نه را په دې خوا دا څلورم ځل دی چې ګرین ویلیج کمپ تر برید لاندې راځي، خو لا هم دا کمپ د ولسي کورونو په منځ کې ودان دی. له دې سره د کابل د قابلبای سیمې خلک وایي حکومت د پلازمینې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی. د قابلبای سیمې خلکو چې د تېرې شپې چاودنه کې ورته زیان رسېدلی پر حکومت یې غږ کړی چې د بهرنیانو پنډغالي دي د خلکو د کورونو له شاوخوا سیمو لرې کړي. له درد او سوخته چغې وهي خو ډاکټران یې ټپونه پاسمانوي. 6 کلنه عالیه د دوشنبې شپې چاودنې ډاره کړې او د جوش و بلوخه پرې چپه شوی. 6 کل در سر ماره خودم 4 تا گک دخترم شوهرم 4 تا 6 تا گک نانوایم خسر خوشویم کل ما اینم تکاوت و تو زخمی استیم اینم. دغه ښځه هم چې سر یې ټپي دی له 9 میاشتنۍ مریم سره روغتون ته راغلی. ډاکټران وایي مریم سخته ټپي ده. در روی دست خود پاهای لوچ کشیدیم در خون نمیتونه از اینجاش خون میچکید از سر روش. نوموړی وایي د کور یو غړی یو کال وړاندې ځانمرګي برید کې ټپي شو او لا هم ورته په بستر کې پروت دی. له دغو میندو هر یوه په خپله هم ټپي ده. د صحت طفل روغتون مسئولان وایي د دوشنبه له پیښې 10 ټپیان ماشومان وروړل شوي دي. کار را که میکنه از انسانیت نیست، بیخی کار از حیوان هم بدتر است. دغه سړی د ګرین ویلیج کمپ برید له لسګونو ټپیانو یو دی چې بیهوښه پروت دی. دی باید یو وار بیا عاجلې خونې ته یوړل شي خو لیفټ کار نه کوي او خپلوان یې په زینو د روغتون دویم پوړ ته خېژوي. دغه ځانمرګي برید د 18 کلن محصل وحید ژوند هم اخیستی. یو بل ورور یې هم سخت ټپي دی. کور یې هم په دا رقم ویجاړ پروت دی. یک خوشحالی شد کدام راه دیگه نبود، او را بردیم به خاطر دفن کردن و دیگه که زخمی بود بسیار به واسطه او را بردیم به شفاخانه امنیت. یعنی تو حالا ما کدام از کوک خانه شما؟ حیات الله هم د سیمې یو اوسېدونکی دی. وایي د ورور یې 4 میاشتې کېده چې واده یې کړی و خو برید کې یې ساه ورکړه. برادر خود کش کردم که طرف آوردم میشه هرچی او را شور میتونم نمیشم که یک وادی تو دورش دادم که روش بیخی پارچه شده بود. بل خوا د ګرین ویلیج شاوخوا د میشتو کورونو خلک راغونډ شوي او وایي دغه کمپ یې امنیت ته خطرناک تمام شوی. این مردم بسیار فقیر و بیچاره مردم شده دیگه. هیچ واسطه و قدرت نداره. عادس از امی کمپ بلاک ها خسارت در هر خانه میرسه، به هر جوان در هر خانه از بین رفته. این تو خانه نیست که رنگ ندیده باشه. عادس از امی کمپ که دیگه جور شده. سی کمپ ما ریق میکنه، ما هر سال اینجا تلف میدیم. هر سال این تو فامیلی نیست که در این خانه بعد این منطقه 2 نفر 3 نفر 4 نفر زخمی و شهید نداده باشه. د دغه کمپ شاوخوا ټول کورونه ویجاړ شوي. ان دغه سړي د ملنګۍ جونګړه هم. امشب ما با 2 پای ششتیم همی کل فامیل دست یخ شیشه نبود، دروازه نبود، ما چی میکردیم؟ حالا یک در پلاستیک آوردیم اینجا بند کردیم برش. د ګرین ویلیج کمپ جوړېدو 10 کاله اوښتي او دا 2م ځل دی چې پر دغه کمپ ترهګریز بریدونه کیږي. د پاکستان د جمعیت علما مشر مولانا فضل الرحمن پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان حکومت سره دی د سولې خبرو ته کینی. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په ملاتړ مشهور دی، امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د افغانستان حکومت سره د طالبانو خبرې هماغومره مهمې دي چې د امریکا استازي له طالب استازو سره ګوري. ورته مهال د سولې سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر غني ځانګړی استازی د مولانا فضل الرحمن د دریځ ستایي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلامي ډلې مشر مولانا فضل الرحمن له امریکا غږ سره په مرکه کې له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. داخلي صلح هم غوره اهمیت لري لکه څومره چې امریکای سره دوی په نظر کې دا خبره اهمیت لري. نو زموږ خپل رائے دا ده چې داخلي امن لپاره داخلي مذاکرات هم ضروري دي. دا لومړی ځل دی چې مولانا دا ډول دریځ غوره کوي. لا بلخوا د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی د مولانا فضل الرحمن د دغو څرګندونو هرکلی کوي. بیان مولانا سید فضل الرحمن هم دیدیم د مطبوعات، حتما شما هم دیدین در دنیای مجازی زیاد انعکاس پیدا کرد که او هم انشالله که در نتیجه صحبت‌های ما بوده و ملاقات‌های ما بوده که حتما باز در بین حزب خود یک مشوره داشته که باز بالاخره آل برآمد و موقف خود روشن کرد. بیا بلخوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار دفتر وایي د ملي امنیت سلاکار د سعودي عربستان له چارواکو سره په کتنه کې د سولې په خبرو کې د افغانانو پر مالکیت ټینګار وکړ. در این بحث ها موضوع مبارزه مشترک علیه تروریسم، بحث صلح به مالکیت افغان ها و تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه شامل بود. په اوسنی وخت کې پر امریکا او د خلیج پر هیوادونو سربیره د افغانستان ګاونډي هم د سولې په بهیر کې رول لوبولو ته مخه کړې ده او د دغو هیوادونو استازو د طالبانو له استازو سره لیدلې دي. د هیواد د بهرنیو چارو پخواني وزیر زلمی رسول د ولسمشر روان ټاکنو ته د نومان په توګه نوملیکنه وکړه. ښاغلي رسول ژمنه کړې چې هیواد کې د سولې، امنیت او ولسواکۍ ټینګښت لپاره به هڅې کوي. نوموړي د رڼو ټاکنو په ترسروي ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې که ټاکنې رڼې نه وي نو بې معنا دي. دوی د ملي یووالي، عدالت، سولې او امنیت، روڼتیا او برابري په شعار سره راغلي او د توپیر، تعصب او نابرابریو په وړاندې مبارزه کوي. در جهت استقرار صلح، امنیت و مردم سالاری مساعی همه جایمه به عمل بیاورم. نوموړي سوله یو لومړیتوب ګڼي او د سولې په خبرو کې د ولسمشري ټاکنو ځنډول مني. بغیر از صلح انتخابات مانام نخواهد داشت. ما امیدوار هستیم که صلح در افغانستان بیاید و انتخابات به یک شفافیت صورت بگیره، اما بازم تکرار میکنم که اولیت صلح است. د ولسمشري ټاکنو د نمایندانو نوملیکنې ته کابو یوه اونۍ پاتې ده. به تقویم انتخابات ریاست جمهوری احترام بگذارن و به وقت معینه به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کنن که وقت دیگه تمدید هم نمیشه. زلمی رسول 15 نوماندې چې تر اوسه د راتلونکي کال د ولسمشري ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. پر ټاکنو ځینې څارونکي بنسټونه او ځینې ګوندونه وایي د ولسي جرګې ټاکنې د هیواد د ټاکنو په تاریخ کې تر ټولو بدې ټاکنې وي. څارونکي بنسټونه او ګوندونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې پر بنسټیز سمون ټینګار کوي او وایي له سمون پرته د ولسمشرۍ ټاکنې ښه پایله نه لري. ورته مهال د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هغوی چې پر کمیسیون د فساد تور لګوي باید په اړه یې اسناد وړاندې کړي. د ولسي جرګې ټاکنې لومړنۍ ازموینه وه چې د دغه کمیسیون غړو پای ته ورسوله. په دغه ازموینه کې د ټاکنو مدیران ناکامه بلل کیږي. این براین فاجعه بار است. شهروندای کابل بر شعورش تمسخر میکنن، یعنی شهروندای کابل به اساس پول نمایندگی خود را فروختن. این تمسخر بر شعور شهروندای کابل است. پارلمانی که در پی یک چنین انتخاباتی به وجود میآید مشروعیت نداره، معقولیت نداره و ضرورت هم براش نیست. او اوس بل ازموینه چې هغه څو میاشتې وروسته د ولسمشرۍ ټاکنې دي. اعضای کمیسیون انتخاباتی باید حتی به محکمه کشانیده شوند به خاطر کمکاری ها و عدم مدیریت درست، به خاطر که منابع داشتن، فرصت داشتن، وقت داشتن. ویل کی که اصلاحات رامنځته نشي له خطر ډک ګڼل کیږي. د ولسي جرګې د انتخابات چې څومره بدنام شو کو په د ریاست جمهوری انتخابات په دې باندې وکړي نو د افغانستان بعد یو بحران سره مخامخ کی. اگر اسناد و شواهد داشته باشند به ارگانهای عدلی و قضایی اونا به اسناد خود بسپارند. حکومت هم په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو لارهوستو ملاتړ کوي. از هر نوع اصلاحات و اقداماتی که بتانه از یک طرف استقلال کمیسیون ها را آسیب و ضربه نزنه و
از طرف دیگه موثریت کارکرد کمیسیون ها را تضمین بکنه و اعتبارشان بین مردم افزایش بده، طبعا حکومت استقبال میکنه. له دې مخکې د ولسمشر دویم راسیال سرور دانش هم ویلي وو د ولسي جرګې ټاکنو د درغلیو سرغړونو او فساد د تورونو په سیوري کې د افغان دولت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستی او د ټاکنیزو کمیسیونونو کمزورو کړنو ته په پام سره د بنسټ هراړخیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د ترینا صدیق په نامه د یوې وژل شوې ښځې کورنۍ ادعا کوي چې په خوست کې د استناف څارنوالۍ څارنوال نوموړې شکنجه کړي او په ډزو یې وژلي. د جلال آباد درېیمې ناحیې اړوند یوه کور ته د ترینا صدیق په نامه د یوې نجلۍ جسد وروړل شوی چې د خپل خاوند خیبر لطیف سره په خوست کې اوسېده چې نوموړې هلته په استناف څارنوالي کې د څارنوال په توګه دنده لرله. د ترینا کورنۍ ادعا لري چې نوموړې د خپل خاوند له لورې وژل شوي او جسد یې ورته جلال آباد ښار ته راوړی چې بیرته په تیښته بریالی شوی دی. زیار یاد ریپورټ راستولی. دا د 26 کلنې ترینا صدیق جسد دی. کورنۍ یې وایي ترینا صدیق په خوست ولایت کې د خپل خاوند خیبر لطیف سره چې په یاد ولایت کې د استناف څارنوالۍ یو تن څارنوال و اوسېده. کورنۍ یې ادعا کوي چې نوموړې د خپل خاوند له لوري شکنجه شوې او بیا په ډزو سره وژل شوې ده او خاوند یې دویمه میرمن هم لري. پر دې کور ویر او غوغا ګډه ده. ترینا پوهنتون څخه فارغه شوې وه او 6 کاله وړاندې واده شوې وه چې 3 اولادونه ترې پاتې شول. په داسې راته کوب باندې وهلې ده، ټول ځان ملا لاسونو کې مرمۍ دومره وهل شوی دی په زنګنونو. د حکومت نه چې دا قضیه باید جدي ونیسي، یو برحاله څارنوال چې خپل د پوزیشن نه دغسې یو استفادې کوي او موږ ته تهدیدونه کوي. د ترینا صدیق د خپلوانو په وینا نوموړی وخت ناوخت د خسرګنۍ او خاوند له لوري ډبول کېده چې بالاخره دا لړۍ تر مرګه ورسېده. دوی په دغه شپه جنازه دغلته راوړه او بالاخره دوی په دې ورته دی چې دوی دغه ځای نه وتښتي. حکومت باید دغه اقدام وکړي چې دا باید ونیسي، بس چې همداسې ده سره همدا رقم عمل کړی چې همدا رقم ورته همداسې جزا ورکړي. هڅه مو وکړه په دې تړاو د ترینا صدیق د خاوند یا د کورنۍ نظر هم ولرو، خو پرې بریالي نشو. د ترینا د کورنۍ په وینا تر دې 8 کاله وړاندې د کورنۍ یوه بله غړي چې د لغمان ولایت ښځو چارو ریاست کې دولتي دنده لرله د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري وژل شوې وه. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. د ولسمشرۍ ماڼۍ د حرامسرای د ځینو برخو بیارغونه په دې وروستیو کې پای ته رسېدلې. د ارګ د دې برخې د بیارغونې مسؤلین وایي د حرامسرای ماڼۍ په 55 میلیون افغانۍ بیارغول شوې او بیارغونه کې د نورستان د نقاشۍ هنر نه ګټنه شوې ده. د ظاهر شاه په دوره کې د جمعې شپې د ماڼۍ په نوم مشهوره ودانۍ چې په وروستیو کلونو کې ورته زیانونه رسېدلي وو بیا رغول شوې. د دې ماڼۍ د بیا رغونې برخې مسؤلین او وایي د دې ودانۍ په بیا رغونه کې هڅه کړې داسې هنر وکاروي چې په هغه وخت کې کارول شوی دی. کندنکاری نورستانی است. سیستم میناتوری ما از یک ساحه دیگه افغانستان ماست. سنگ ما یک فرهنگ دیگه افغانستان ماست. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه لمسی وایي د پخوانی پاچا په وخت کې نوموړي له خپلې کورنۍ سره په دې ځای کې کېناسته او د موسیقي بنډار به یې ترسره کاوه. یعنی یک روز معین، یک شب معین تعیین شده بود که کل فامیل یک جای جمع شود. کلگی میفهمیدن که شب جمعه را مومیری مرد ونموچه کلگی یکی دیگر را میبینید. خو اوس ټاکل شوې دغه ماڼۍ د ولسمشر او د نوموړي د منشیانو لپاره د اداري دفترونو لپاره وکارول شي. د ولسمشرۍ د عملیاتي او مالي ملاتړ عمومي ریاست وایي ارګ هڅه کوي چې د هیواد کلتوري ځایونه ورغوي او د هیواد د لرغوني کلتور ژوندی کړي تر څو راتلونکي نسلونه د هیواد په کلتوري تاریخ لا زیات پوه شي. د خبري ساعت دوام تر لږ ځنډ وروسته.
به هم ښه راغلاست. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي تر هغو چې د سولې بهیر کې ښځو ته ونډه ورنه کړل شي افغانستان کې به دایمي سوله ټینګه نه شي. سیما سماج چې نن یې په کابل کې د حکومتوالۍ او سولې برخو کې د ښځو د رول په اړه جوړه شوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې د ښځو له رول پرته به سوله یوه معامله وي. میرمن سمر وایي د افغانستان حکومت دې هڅه وکړي چې طالبان د سولې مخامخ خبرو ته کښېنوي. ورته مهال ځینې میرمنې د تېرو 18 کلونو لاسته راوړنو له منځه وړو ته اندېښمنې دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس د سولې په بهیر کې پر عدالت او برابرۍ ټینګار کوي. زنها به عنوان نصف نفوس جامعه افغانستان در تمام تصمیم گیری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مسائل دیگه که مربوط به افغانستان میشه سهم نداشته باشند، ما به انکشاف نمیرسیم، ما به دموکراسی نمیرسیم، ما به صلح پایدار نمیرسیم. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر وایي دغه هیواد د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي او له هیواده غواړي ښځو ته هم په دې بهیر کې ونډه ورکړي. د سولې معامله د ښځو حقونه خوندي ساتي. زه له افغان حکومت په کلکه ملاتړ کوم ځکه دا کار د افغان حکومت روښانه موخه ده او موږ د حکومت له دغه کاره په کلکه ملاتړ کوو. د پلازمینې یو شمېر میرمنې د اوسني نظام د ځینو لاسته راوړنو د له لاسه وتلو په اړه اندېښنه لري. دستاوردهایی که ما در طول 17 سال داشتیم آنها از بین نرود و بانوان بتواند که به صورت مداوم فعالیت هایی که در جامعه داره انجام بده. شاګل رضایی چې د حکومت مرکچی پلاوی یوه غړې ده وایي د نوموړي شخصي نظر دا دی چې ډیرو لوبغاړو دا بهیر پیچلی کړی دی. بحث صلح و جنگ در افغانستان بحث تنها منوط و مربوط به مشکلات داخلی در افغانستان نیست. قضایای بسیار پیچیده در سطح کشورهای منطقه، قضایای بسیار پیچیده در سطح بین المللی وجود دارد و این قضایای پیچیده سبب شده که مشکل جنگ و صلح هر دو در افغانستان پیچیده باشه. افغان حکومت له طالبان سره د خبرو لپاره 12 کسیز پلاوی معرفي کړی دی. دې پلاوي ډېری غړي دولتي چارواکي دي خو طالبانو نه دي غوښتي چې له دې پلاوي سره وګوري. سیاسي ګوندونه او بهیرونه وایي باید دا پلاوی حکومتي نه وي. هرات کې سرپټي پارکونه جوړ شوي چې د هرات خلک له خپلو ماشومانو سره ورته ورځي. هرات کې ځینې کورنۍ د ناامنۍ له کبله پارکونو ته نه تلي چې اوس د سرپټو پارکونو ته ځکه ورځي چې وایي ځانونه پکې له امنیتي اړخه خوندي احساسوي. دا څیر پارکونه او میله ځایونه د ماشومانو د ذهني ودې لپاره هم مهم بلل کیږي. دا په هرات کې دریم د لوبو او تفریح سرپټۍ ځای دی چې فعالیت پیل کړی. د دغه تفریحي مرکز په جوړولو څه باندې $600,000 پانګونه شوې ده. دست به اقدامات مبنی بر ایجاد شهربازی‌های سرپوشیده مدرن و مجهز در سطح شهر و نواحی هرات نمودیم که این مراکز با سرمایه‌های هنگفته با مدرن‌ترین وسایل مجهز کردیم. د ماشومان په دغه تفریحي ځای کې په لوبو بوخت دي. دوی له دې چې د تفریح زمینه ورته برابره شوې خوښي څرګندوي. موتوربازی میکنم بالا میپرم روی زین‌ها. خوشحال هستم به این جگاه آمدم. این جگاه بازی میکنه ساعت دادم پیر میشه و این جگاه جای خوبی است. هر کس که اطفالی دارد بیایه به این جگاه اطفال خوب بیاره. د هرات د تفریح د سرپټي مرکز جوړېدل د کورنیو له هرکلي سره مخامخ شوی. ډېری د کورنۍ خپل ماشومان دغه تفریحي مرکز ته ورولي. واقعا محیط خوب است برای اطفال که اطفال بتانن اینجا بازی بکنن. بخصوص در هر فصل لازم است که طفلا فکرشان دیگه شه و خستگیشان بازی کنن، ساتیری کنن. سربسته فضای سالمیه، فضای امنیه، هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ فصل سرما و گرما خیلی خوبه برای اطفال که اینجا بیایم. په تیرو څو کلونو کې د ناامنۍ له امله لږ شمېر کورنۍ تفریحي پارکونو ته ورځي خو دا ډول تفریحي پارک د کورنیو لپاره د ډاډ وړ دی تر څو یې ماشومان څو شېبې په خوښۍ سره تیرې کړي. د کابل قابلبای کې د ګرین ویلیج پنډغالي ته مخامخ د تېرې شپې چاودنې د ټپیانو شمېر 114 کسانو ته رسېدلی. دې پیښه کې 3 تنه نظامیانو او 1 ولسي وګړي ژوند بایللی. د کورنیو چارو وزارت وایي ټپیانو کې 24 تنه ماشومان او 14 تنه ښځې دي. دغه راز د 13 تنه ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې دې پیښه کې بهرنیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
په دې اړه نورو جزئیاتو او بحث لپاره د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي سټوډیو ته راغلی. رحیمي صاحب ډېر ښه راست ته مخامخ ډېره مننه کورودان صاحب. که پیل دې وکړو چې په دغه ارقام چې ما وویل لیدونکو ته مو وړاندې کړل کوم تغییر پکې راغلی تازه حال څه دی؟ ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو د ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم او په سر کې د وروستۍ تورستي پیښې شهیدانو ته روح ته دعا کوم او ټپیانو ته عاجله روغتیا غواړم. ټپیانو کې 114 نفره وو او هغه کسان چې شهیدان شوي وو ټول افغانان وو، 3 تنه نظامیان دي، یو ملکي کس پولیس دي دقیقا او محافظین دي البته او یو ملکي کس دی. ټپیانو کې 114 نفره دي. د 114 له جملې څخه ټول رخصت شوي دي، یوازې 13 نفره په روغتونو کې بستر دي. اوس تازه حال د هغوی له وضعیته څه دی چې هماغسې وضعیت یې ښه نه دی که ښه والی پکې راغلی؟ له دې چې دغه چاودنه درنه وه، د شاوخوا کورونه ډېر تخریب کړي وو، هغو ته ضرر ډېر رسېدلی دی. د همغه وجه وه چې دغه ګراف دی د زخمیانو زیات وه، په 13 نفرو کې د ځینو وضعیت وخیم دی، نور ته تداوی لاندې. ښه، ستاسو لومړني معلومات څخه رحیمي صاحب چې دا پیښه څنګه شوې ده او ولې مخنیوی نه ده شوی؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. په همدې موخه د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ځیرابطو ارګانو ته په جدي توګه دا سپارښتنه کړې چې دغه موضوع په همجانبه او هر اړخیزه توګه وڅېړي چې دغه موټر له کومه راغلی، څه رقم راغلی، له کومو کمربندو تېر شوی. هر هغه چا چې په دغه برخه کې تعلل کړی وي، په وظیفه کې غفلت کړی وي یا هم کمکارۍ رامنځته شوي د هغو سره به جدي قانوني برخورد کېږي. یعنې تر اوسه ستاسو موندنې څه ښیي چې مثلا څه رقم راغلی دی د موټر او ولې هغه ځای ته پرېښودل شوی دی یا پیښه څرنګه شوې؟ تر اوسه کوم معلومات شته ستاسو؟ دقیقا دغه موضوع تر بررسۍ لاندې ده. په دې برخه کې به تحقیقات کېږي همهجانبه او حقیقتیاب ټیم چې کوم ګزارش وړاندې کوي په هغو باندې به تصمیم نیول کېږي او په دې برخه کې به اقدام ترسره کېږي. یو اساسي نیوکه چې په کورنیو چارو وزارت باندې په ټوله کې پر حکومت باندې کېږي هغه دا ده چې څو ځل د سیمې خلک وایي، مشخصا د همدغې د قابلبای سیمې خلک چې څو ځل دوی غوښتنه کړې وه چې د بهرنیانو دغه څېر کمپونه دي له دغه ځایه وباسي چې په تېر کې هم ورته پیښې ویل شوي دي او په تېر کې هم ملکي کسان د پیښې قربانیان ورته مرګ ژوبله اوښتې وه، خو وایي د حکومت لخوا دا غوښتنه نه ده عمل شوې. ولې؟ تاسو پوهېږئ چې د افغانستان د خلکو دښمنانو هغه ټارګټ نه دی معلوم چې یوازې بهرنیان دي یا افغان امنیتي ځواکونه دي، بلکې دوی د افغانستان د خلکو دښمنان چې موږ ورته وایو دلته معلومیږي چې دوی ټارګټ څوک وي. په ډېری مواردو کې که دا د کمپ ترڅنګ وي، که دا د وزارت ترڅنګ وي، که دا د یو امنیتي نهاد ترڅنګ وي، خو موخه او هدف د دوی په ډېری مواردو کې ملکیان دي. تاسو وکتل د کابل په غرب سیمه کې چې دوی مقدسه اماکنو کې چاودنې کړي، بېرحمانه چاودنې کړي دي، په نورو تربیتي اماکنو کې کړي دي. نو په دې توګه د افغانستان د خلکو دښمنانو هدف چې دی هغه وحشت دی، دهشت دی، بربریت دی او د افغانستان د خلکو په منځ کې ویره خپرول دي. د همدغه موخې ته د رسېدو په خاطر دوی دغه فعالیتونه کوي. خو تاسو امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه ورسره کشف او استخبارات لاس تر زنې ناست په دې وروستیو کې تاسو پوهېږئ چې امنیتي ځواکونه د دفاعي ځواکونو سره او د کشف او استخباراتو سره ورسره د هوایي ځواکونو سره د افغانستان په دښمنانو باندې په ګوټ ګوټ د افغانستان کې تهاجمي عملیات فوق العاده زیات کړي چې هره اونۍ د دوی د 10 نه تر 20 سران وژل کېږي چې دې ښه تاثیر کړی په مجموع کې د افغانستان په امنیت په ولایاتو کې او په کابل ښار کې. بله رحیمي صاحب، اوس د سیمې خلک چې غوښتنه لري، جدي غوښتنه ده چې هغسې خو چې تاسو ویل چې په یو ځای کې هم څوک ډېر خوندي نه دی او د افغانستان د دولت مخالفین او تل هڅه کوي چې هر ځای کې خلک وي، یعنې مشخص یو ځای نه دی، هغوی هر ځای په نښه کوي، خو بهرنیان د هغوی یوازینی هدف وي او تر ډېره هغوی ته چې ګواښونه کوي او خبرداری ورکوي. نو فکر نه کوئ چې د خلکو دا غوښتنه ډېره پر ځای ده او څومره ممکنه ده چې رښتیا هم حداقل د دغه سیمې د خلکو دا غوښتنه ومنل شي چې د بهرنیانو کمپونه د دوی د کورونو له شاوخوا سیمې نه ولېږدول شي؟ موږ دې نتیجې ته رسېدلي یو چې تر ډېره بریده د افغانستان د خلکو او کوم تورستي شبکې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی ټارګټ بهرنیان نه دي، بلکې د همدغو کمپونو ترڅنګ او د امنیتي نهادونو ترڅنګ ده. خو په کابل ښار کې تاسو وګورئ هغه د
جوړښت له مخې د ښاروالۍ جوړښت له مخې د نهادو ترمنځ د امنیتي نهادو ترمنځ ډیری کورونه دي چې مشکل در ټول امنیتي نهادونه او بهرني کمپونه یې دونه وایستل شي موږ دې نتیجې ته رسېدلي یو چې یوازې بهرنیان دوی ټارګټ نه دي بلکې په ډیری موارد کې دوی دهشت و وحشت کوي هغه هم د افغانستان د ملکي وګړو پر وړاندې بله او ورسته پوښتنه مې دا کوله چې د ښار د امنیت د تامین لپاره مشخصا د کابل ښار د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري کوم تدابیر لري چې خلک هیلهمن شي چې رښتیا هم په نسبي توګه دوی امنیت به ټینګ شي او دوی په یو هوسا فضا کې ژوند د دې تر روسي پیښې پرته د کابل امنیتي وضعیت که تاسو ورزوئ او د افغانستان خلک په ځانګړي توګه کابل ښاریان ورزوي فوق العاده ښه شوی تغییرات پکې راغلي تاسو کشف و استخبارات زیربط ارگان کابل امنیه قماندانی کابل گارنیزیون او ملی دفاع وزارت چې هغه په اطرافو کې د کابل په دندو بوخت دي د کابل د ښه امنیت ټینګښت په برخه کې په دې برخه کې جدي او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي په ورته وخت کې موږ تاسو دغه ډاډ دی او تاسو طریق د افغانستان خلکو ته چې په وروستیو کې د جرمي شبکو او مجرمینو پر وړاندې هم کوټلي ګامونه په کابل کې اخیستل شوي دي چې په دې برخه کې هم ډیری ستونزې هواره شوي دي هغه شبکې چې په کابل کې فعال دي دو 50% محو شوي دي یا نیول شوي دي یا خپله تسلیم شوي یا ساحې ترک کړي دي او پاتې نور به هم تشخیص کیږي د افغانستان د خلکو ته به څیرې ښودل کیږي او دوی به هم قانونمند کیږي تاسو ویل علمي صاحب چې د وروستۍ پیښه چې د تېره شپه له هغه مخکې د ټولګټ چارو وزارت باندې چې برید وشو ډېر تفاوت سره نه لري یعنې فکر نه کوئ چې لا یو جدیت ته اړتیا شته لا ډېرو هڅو اړتیا شته چې کورنیو چارو وزارت یو ډېر جدیت وښیي په خپل کار کې او حتی دغه څیر د چاودونکو توکو نه ډکې موټرې یا ترهګر چې ښار ته راننوځي حتی په دروازو کې باید دوی مخنیوی وکړي او پرې نږدي چې ښار ته راننوځي امنیتي ځواکونه تاسو کشف استخبارات د نورو زیربط ارګانو سره په ګډه همکارۍ په دې باندې کار کوي کابل همدا اوس په 4 امنیتي زونو باندې تقسیم شوی دی چې ښې پایلې درلودلې دي نور کارونه هم په دې برخه کې شوي دي تاسو ګورئ چې وختاً فوقتاً ملي امنیت ریاست او کشف استخبارات او د کورنیو چارو وزارت کشفي ارګان استخباراتي ارګان او عملیاتي برخې امنیتي برخې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري حدس همدغه ده چې نور هم وکولی شو قدرمنو هیوادوالو ته په ځانګړې توګه کابل ښاریانو ته هغه شکل چې دوی توقع لري په همغه شکل دوی ته امنیت راول زیاته مننه کورمدان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیم یار کړل او درنو لیدونکو د خبرونو دوام په بلخ کې د جګړې له کبله ځینې بېځایه شوي وایي وروستیو 3 ورځو کې 15 تنه ماشومان د سړې هوا له کبله مړه شوي دا بېځایه شوي د مزار شریف ښار لویدیځ کې یوه پنډغالي کې دي وایي خواړه او جامې نه لري بېځایه شوي زیاتوي چې مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرسته وکړي که نه نو ژوند به یې ګران شي په لسګونه هغه کورنۍ چې د جګړو له امله د فاریاب ولایت له بېلابېلو سیمو بېځایه شوي د مزار شریف په لویدیځ کې تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې ژوند کوي مواد سوختی نداریم مواد غذایی نداریم نقدی نداریم وضعیت بیخی خراب است همین وقت بچه ها خدا ورسی از مریضی از نگاه مریضی بچه و اشتکا مریض است پیسه نداریم مریضای ما ببریم دکتر هیچی نداریم در به در هستیم از جنگ فرار کردیم اینجا آماده هستیم په دې ځای کې د جګړې بېځایه شوي وایي ښوونیزو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري د یخنۍ له امله زیات شمېر دا بېځایه شوي ناروغ شوي او په تېرو 3 ورځو کې د ناروغۍ له امله 5 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی اگر کمک نباشد دین روز هم 3 دانه وشتک از قمای فشتون قما مرده 2 دانه هم از وزبه قما مرده خوشتر میده بچگانه اینجا برده از قمای قبرستانی مردم گور کرده گستیم همین سرما زده کلش سرما و سینه‌اش سینه بغل گرفتگی مردگی په دغه پنډغالي کې د جګړې 1500 بېځایه شوي کورنۍ ژوند کوي د مناسبې سرپناه نشتوالی او د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی د دغو بېځایه شویو لویې ستونزې دي ما کوشش میکنیم در بخش سرپناه بر از اینا در پلان سال 2019 یا سال مالی 1398 بر از اینا سرپناه بسازیم بعد از سروی و همچنان بر از اینا بتونیم چاهای آب آفر کنیم توسط همکاران. اما میمونه بخش معروقات. در بخش معروقات واقعا کدام برنامه نیست هنوز روی دست و کوشش میکنیم که دفترهای همکار متقاعد بسازیم که بر از اینا معروقات زمستانی هم تا حدی که لازم است برشون مهیا بسازیم. که څه هم ترکیه په دغه پنډغالي کې له 400 کورنیو سره د خوړو او جامو مرستې کړي خو دا بېځایه شوي هغه بسندویه نه ګڼي.
د کندوز ښار اوسیدونکي په ښار کې دننه د جنایي پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي دي. هغوی وایي وروستیو څو میاشتو کې ښار کې دننه جنایي پیښې او په ځانګړې توګه د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوي دي. هغوی د یوه سوداګر د تښتونې په غبرګون لاریون کړی او پر حکومت یې غږ کړی چې دا سوداګر دې له خپل زوی سره یو ځای د سړي تښتونکو له منګولو وژغوري. په کندوز ښار کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنې. د کندوز ښار اوسیدونکي وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه په تېره بیا سړي تښتونې زیاتې شوي دي. دی وایي د یو سوداګر زوی 4 میاشتې مخکې د سړي تښتونکو لخوا یرغمل شوی او پلار یې 2 ورځې مخکې تښتول شوی دی. اختلاف شد باید حکومت پیدا کنه. این وظیفه‌ش است. من ثابت میکنم که در بین طالب هیچ کس نمیره طالب اختلاف نمیکنه. 4 تا اربکی در این درون مشوار است. این کلش کار از این مردم کلتان میده. هست یا نه تو خدا نخوانه من خدا شدیم. غیر اربکی دیگه کسی است؟ تا روز شنبه به حکومت وقت است. در صورت خواستای ما شما را برآورده کرد. امنیتی ما شما را گرفته تا نیست. نفری ما شما را پیدا کرد تا نیست خوب نتانست. در غیر از او امی حکومت از والی تا معاون تا قماندان تا امنیت کلش از طرف ما جواب است. خود ما کندوزی امنیت خود میگیریم. له بل خوا د کندوز ولایتي شورا د دغه 2 تنو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. حاجی اسمت الله باید پیدا نکنند تا روز شنبه. مردم کندوز همه حاضر است که امنیت ولایت خود مردم تصمیم میگیره. همونطور است؟ امنیت خودشان میگیره. مسئولین ولایت به شمول والی و سرپرست ولایت، قماندان رئیس امنیت باید آبرومندانه استعفا کنند بروند. اخوا د کندوز سیمه چارواکي باید د کندوز ښار د اوسیدونکو د دغو ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي. قابل تحمل نیست که در داخل شهر یک واقعه دردناک رخ بده و یک دفعه چندین نفس که متاسفانه در کندوزی مشکلات وجود دارد. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي د دغه سوداګر د تښتول کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ او خبرداری ورکوي که دغه سوداګر او د نوموړي زوی خوښ نشي لا پراخ لاریونونه به وکړي. له نړۍ مو هم خبرو خو تر لږ ځنډ وروسته. او سم بهرني خبرونه یو امریکایي دیپلومات ایران تورن کړ چې سیمه کې ګواښونکي فعالیتونه کوي. د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې امریکا ویلي د ایران په اړه د پولنډ په کوربهتوب یوه غونډه جوړیږي، خو ایران د لویدیځ د ګام اخیستنه یو ناسم کار بللی. ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف عراقي کردانو سره لیدنې په موخه بغداد ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لبنان ته په سفر کې ایران په سیمه کې په خطرناکو فعالیتونو او له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. نوموړي له سوریې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، خو وايي امریکا د ترهګرۍ پر خلاف مبارزې ته ژمنه ده. موږ په سیمه کې د لبنان د حزب الله په شان له ترهګرو ډلو د مالی ملاتړ په شان د ایران د خطرناکو فعالیتونو پر خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکوو. له دې مخکې امریکا د ایران په وړاندې د پولنډ په کوربهتوب د یوې ناستې خبر ورکړی دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې ناستې لپاره د پولنډ پر کوربهتوب نیوکه کوي. تاکنون هم اقدامات لازم صورت گرفته و نهایتاً می توانیم در آینده هم شاهد برخی اقدامات دیگر جمهوری اسلامی ایران در قبال این نوع برخوردهای ناپسند برخی کشورهای بسیار کوچک اروپایی باشیم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عمان ته په رسېدو منځني ختیځ ته خپل سفر پای ته ورسوه. هغه د منځني ختیځ هیوادونو له مشرانو سره په کتنه کې پر ایران پر زیات فشار راوړلو ټینګار کړی دی. د پاکستان کراچۍ ښار کې د خوړو فستیوال جوړ شو. دې فستیوال ته د کراچۍ ښار له ګوټ ګوټه خلک راغلي وو او د خپلې خوښې خواړه یې خوړل. دې فستیوال کې څه باندې 90 رستورانتونو کې ډول ډول خواړه پخ شوي.
او چین کې یوې محکمې یو کاناډایی د نشهیي توکو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم کړی. له دې سره د کاناډا لومړي وزیر جسټین ټروډو د محکمې دا حکم غندلی. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کاناډا او چین اړیکې ښې نه ښکاري او د دې کاناډایي وګړي په اړه د محکمې دا پرېکړه به د دواړو هیوادونو اړیکه نوره هم ترینګلې کړي.辽宁省高级人民组成合议庭对此案。اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه نړیوال بانک د درونټې برېښنا بند د 2 توربینونو معیاري جوړونې او د دې بند د برېښنا د ظرفیت زیاتوالي لپاره مرسته کوي. د برېښنا شرکت ویاند وایي له انالوګ نه ډیجیټل ته د درونټې برېښنا بند د 2یم او 3یم توربین اړونه باندې شاوخوا 20 میلیونه ډالر لګښت راځي چې نړیوال بانک وایي دا پیسې پرې کوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د دې پروژې پلي کېدو سره به د درونټې برېښنا بند کې 4 میګاواټه برېښنا نوره هم زیاته شي. د درونټې د برېښنا بند د تولید ظرفیت زیاتوالی په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د برېښنا رسولو بهیر د ښه والي لپاره د برېښنا شرکت یو پروګرام دی. د برېښنا شرکت ویاند وایي د دې پروژې په عملي کېدو سره به د دغه بند د برېښنا د تولید ظرفیت کابو 14 میگاوات ته زیات شي. تا 3.5 الی 4 میگاوات توربین ها افزایش پیدا میکنن. همچنان در داشت و در شیوه تولید هم مدرن میشه و میتونن که به آسانی در بخش تولید انرژی برق به کارمندای ما آسایش هم داشته باشه. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په داسې وضعیت کې چې د نوي بند جوړولو لپاره هڅې نه کیږي د شته بندونو د ظرفیت زیاتوالی د هېواد د ځان بسیاینې لپاره لوی ګام دی. ما نه تنها به خاطر صنایع برق نداریم بلکه حتی به خاطر مصرف خانواده ها هم به کمبود برق مواجه هستیم. اگر در قسمت تولید برق میتونیم سرمایه گذاری کنیم و میتونیم که کمک های بین المللی را جلب بکنیم، فکر کنم که میتونه باعث افزایش تولیدات داخلی در افغانستان شود. لا بل خو روښانه نه ده چې د درونټې بند د برېښنا د تولید د ظرفیت په زیاتوالي سره به په دې بند کې زیاته برېښنا تولید شي که نه. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په درونټې بند کې د اوبو د کمښت له امله په اوسني وخت کې د دې بند له یوازې 50% ظرفیت څخه ګټه اخیستل کیږي. د هلمند ولایتي شورا او د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کجکي بند د اوبو ناسم مدیریت د دې لامل شوی چې دغه ولایت کې زیاتې ځمکې له اوبو خوړ پاتې شي. هغوی زیاتوي د کجکي بند کې د اوبو د کمښت له کبله دا 3 میاشتې وشوې چې د لښکرګاه او کندهار ښارونو برېښنا هم پرې شوې. خو د هلمند د سیندیزې حوزې مشر وایي د کجکي بند کې د اوبو د کمښت لامل وچکالي او د ورښت کموالی دی. عبدالله حمیم ریپورټ راستولی. د هلمند ولایت د 50 سلنه ځمکه کرهنیزه ده او د کجکي د اوبو له بند څخه خړوبول کیږي. خو اوس یوازې په دغه ولایت کې 14 سلنه کرهنیزې ځمکې ته له یاد بند څخه اوبه ورکول کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي دنګړی په دغه ولایت کې د دیشو، خانشین، ګرمسیر، نادعلي او مرجې ولسوالۍ د وچکالۍ له ځپلو سره مخ دي او د کروندګرو لپاره هیڅ اوبه نه لري. خلک به ډېر د وچکالۍ سره مخ سي او دا یو غټه ستونزه ده. تاسې وکتل چې یو وارې هلمندیان جګړې وځپله او دا یو وارې بیا وچکالي ځپي، نو په دې هلمند کې به څه پاتې سي؟ ډېرو ولسوالیو کې زراعت د ستونزو سره مخ دی. بزګران شکایت کوي چې د دوی لپاره په کافي اندازه اوبه نشته او د دې ترڅنګ د برق د ستونزو سره مخ یو. همدارنګه د هلمند ولایتي شورا وایي د کجکي د بند د اوبو ناسم مدیریت د دې لامل شو چې سږ کال به د هلمند کروندګر په لوړه کچه زیانمن سي. د ضعیف مدیریت له وجې دغه اوبه چې دلته موږ درلودلې هغه تېر کال یا په هر نامه چې وي و ایران یا نورو دغو ته چې ولاړې په هر نامه چې ولاړې د ضعیف مدیریت د وجې د اوس لپاره د دواړو حوزو چې دلته موږ لرو مسؤلین یې بدل سوي دي، د هغوی څخه مو غوښتنه په کلکه دا ده چې باید صحیح مدیریت وکړي. بلخوا له تیرو 3 میاشتو را په دې خوا پر لښکرګاه او کندهار ښارونو باندې هم د اوبو د کمښت له امله برېښنا کته سوې ده. 3 میاشتې کېږي 3.5 میاشتې کېږي چې موږ د برق د کمبود سره مخامخ یو. دا په دې معنی چې وچکالۍ را روان دی. موږ د بند کې زموږ برقونه د کجکي د بند څخه دي، په لحاظه په کجکي په بند کې اوبه نشته. هغه اندازه اوبه چې پیدا سولې هغه مو د کښت لپاره رایله کړې. نو موږ همزمانه چې هم خلک کښت ورسره وکړي، هم توربینانو د لارې څخه به دا اوبه رود ته راوځي. خو د هلمند د سیندیزې فرعي حوزې مسؤلین وایي په هیواد کې د کمو ورښتونو له امله سږ کال د کجکي د اوبو سطحه کمه سوې ده چې له امله د هلمند د جنوبي ولسوالیو کروندګر زیانمن سوي دي.
چې کوم اندازه اوبه دي په ډیم کې هغه ډېرې کمې دي. د اوبو هغه مدیریت په سیي او درست شکل سره سوی دي. دا اوس موږ هغه د ټول اوبه کنټرول کړي دي. د هلمند زراعتي مځکه تقریبا د 2,15,000 هکتاره په شاوخوا ځمکه ده چې موږ دا ټوله مځکه خړوبېږي او خلکو ته موږ اوبه رسوو. خو حال دا چې موږ د دغه ځمکې دپاره 14% اوبه کولی شو چې تر خلکو پرې ورسوو. 14% ځمکې بیا هم اوس اوبه نه لري. هغه یا د ګراوند واټر یا تاپلارزي اوبو څخه استفاده کوي یا د برمو څخه کار اخلي او یا د خلکو کښتونه د پخوا په اندازه باندې دي نه کم سوي دي. د کجکي د اوبو د بند ارتفاع تر 80 مترو پورې ده، خو دامګړی په دغه بند کې یوازې 40 متره په ارتفاع اوبه ساتل کیږي چې نه د برېښنا او نه هم د کرهنې لپاره د استفادې وړ دي. د تدارکاتو کمیسیون لخوا د پوهنې وزارت اړوند د 1.9 میلیونه جلد کتابونو د چاپ تړون ومنل شو. د پوهنې وزارت وایي دغه شمیر کتابونه په کور دننه یو چاپ ځای کې چاپیږي او 204 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. خو د هیواد د چاپ ځایونو ټولنه وایي د دې کتابونو د چاپ تړون یو چاپ ځای نه بلکې یو شرکت ته البته سوداګریز شرکت ته ورکړل شوی چې دا شرکت به د ګاونډیو هیوادونو په چاپ ځایونو کې دغه شمیر کتابونه چاپوي. کورنیو شرکتونو ته د پروژو د سپارلو په اړه د حکومت له ژمنو او هڅو سره په یو وخت د پوهنې وزارت وایي ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې د دې وزارت له ارزونې وروسته د 1.9 میلیونو کتابونو د چاپ تړون له یوه کورني شرکت سره لاسلیک شي. دا تړون د ملي تدارکاتو کمیسیون په وروستۍ ناسته کې منظور شوی دی. پیشنهاد از اینها 15 میلیون است، البته اضافه تر از 15 میلیون که 118.69% بلند است نسبت به نرخ وزارت معارف افغانستان. به این دلیل ما پیشنهاد کردیم تا در قسمت قرارداد دوباره بازنگری صورت بگیرد. خو د هیواد چاپخونو ټولنه وایي د ولسمشر د ژمنو او هدایت پر خلاف اوس د پوهنې وزارت ډیر کتابونه له هیواده بهر چاپوي. د دې ټولنې مرستیال زیاتوي د پوهنې وزارت د 1.9 میلیونو کتابونو تړون هم یوې کورنۍ چاپخونې ته نه دی ورکړل شوی. ظرفیت چاپ از این ناممکن است که یک چاپخانه با او ظرفیتی را چاپ کرده بتواند. این کتاب ها این شرکت لوجستیکی بیشتر کتاب ها را در ایران به چاپ میرسانند و قرار است که این کتاب ها باز هم به این شکل درست شود. ټاکل شوی د پوهنې وزارت د 1400 کال پورې د 15 میلیون ډالرو په لګښت کابو 115 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ کړي. د چاپخونو ټولنه وایي اندېښنه لري چې زیات اندازه د پیسې د ګاونډیو هیوادونو چاپخونو ته ورنکړل شي. اوس هم د لوبو برخه د ازبکستان په تاشکند کې د کورش لوبې د روزونکو او دورانو پیل شوی سیمینار پای ته ورسید. پوره جزئیات دې ریپورت کوو. د 14 آسیایي هیوادونو لپاره د کورش لوبې د روزونکو او لوبڅارانو د روزنې لسورځنۍ ورکشاپ د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې پای ته ورسید. د روزنیز ورکشاپ کې د افغانستان په استازیتوب څلورو لوبڅارانو ګډون کړی و چې له منځ یې اجمل ساقچی د غوره لوبڅار لقب خپل کړ. البته در این سیمینار 10 کشور آسیایی اشتراک کردند که این سیمینار به دو بخش تقسیم میشه که سیمینار داوری و مربیگری می باشد. همچنان ما گفته می توانیم که در افغانستان ورزشکاران بیشتر مشغول ورزش کورش هستند بخصوص در شمال کشور که متاسفانه این ورزشکاران مربی و داورهای مسلکی ندارند. در این سیمینارها ما می توانیم یا این سیمینارها برای ما کمک میکنه تا در آینده این ورزشکارا دارای مربی و داورهای خوب باشیم. چیزی که ما آموختیم از این سیمینار مربیگری و داوری را به سیستم مسلکی و فنی از بهترین مربیای جهان آموختیم. دا په داس حال کې ده چې د کورش نړیوال فدراسیون وایي دا ډول ورکشاپونه دې لپاره جوړوي چې ټوله نړۍ کې د کورش لوبه وده وکړي. دوره‌ای که مشاهده می‌کنید دوره مربیان و داوران با مشارکت دانشگاه تاشکند و فدراسیون جهانی کوراش داره برگزار میشه که حالا به حمدالله حالا 4 نفرم از بچه‌های افغانستان تو این دوره شرکت کردن که انشالله دوره رو با موفقیت سپری میکنن و حالا برنامه‌های مهمی هم که در سال 2019 داریم ما برای داوران و مربیان اینه که اولین دوره داوری یک ستاره بین‌المللی 17 تا 24 مارچ در کشور نپال برگزار میکنیم که امیدوارم تعداد قابل توجهی از بچه‌های کوراشکار افغانستان که در مسابقات بازی آسیایی هم افغانستان موفق شد مدال کسب کنه اونجا هم در داوری هم پررنگ ظاهر بشن. د دغه ورکشاپ پای کې ګډونوالو
لوبڅارانو ته د روزنې د دورې بشپړولو سندونه هم ورکړل شول. له تاسو خبر ملیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې د نن شپې خبري ساعت پای ته ورسېد. تر هغو چې بیا ستاسو چوپړ کوو.